د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته پاکستان ته ګواښ د قومونو قبایلو او سرحداتو وزیر ملا نور الله نوري پاکستاني خواجه آصف ته ویلي چې روسیا او امریکا له سلګونه او زرګونه کیلومتره لرې څخه راغلي و مات مو کړل تاسو سره خو په پنجاب او سند کې وسل یو د قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري د پاکستان پوځي رژیم دفاع وزیر خواجه آصف ته ویلي چې په خپل ټکنالوژي د نه نازيږي ځکه روسیا او امریکا لازم حساب له افغانستان څخه ډیر لري و خو په خبره پاکستان سره په سند او پنجاب کې د ځمکې له لارې وسلي هغه ویلي پاکستان د افغانستان د باشهامت او ولس حوصله نه ازموي کنه ډیره ګرانه به ورته تمام شي هغه زیاته کړې که یو ځلې جګړه ونه کړه نو سپینګیري او ځوانان ټول به ستاسې پر ضد پاڅیږي افغان پلاوی وای پاکستان غیر منطقي شرطونه مطرح کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د روانو مذاکراتو څخه سرچینو تلون یوسته ویلي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو په خبره چې د پاکستاني لوري غوښتنې معقولې نه دي د سرچینو په خبره پاکستاني لوري د افغانستان اسلامي امارت له پلاوی غوښتي چې د ټي ټي پی ډلې د افغانستان ته ولېږدوي او دا چې له دې وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې نه کیږي سرچینه لیکي امنیتي پیښې په پاکستان کې اوږده مخینه لري او یو هیواد د بل هیواد امنیتي ستونزې نشي حل کولی سرچینې دا هم ویلي چې افغان لوري د مذاکراتو منځګړو ته وړاندیز کړی چې د پاکستان خاوره او فضا به د بل هیواد یا داعش لخوا د افغانستان پر ضد نه کارول کیږي خو پاکستان دا غوښتنې نه مني سرچینې وایي چې د پاکستان له دې غوښتنو ښکاري چې اصلا دوی په مذاکراتو باور نه لري او نه هم د مسئلې حل غواړي نعیم وردګ وایي د پاکستاني نظام د ننه ځینې کړۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې کوي د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم وردګ وایي طالبان پوهیږي چې د پاکستاني نظام د ننه ځینې کړۍ هڅې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا زیاته کړي او د استانبول خبرې اغیزمنې کړي نوموړي پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي طالبان د روان وضعیت په دقت او هر اړخیز تحلیل سره مذاکراتو ته دوام ورکوي خو په خپلو خلکو او خاورې هر تیري ته به مناسب او پر وخت ځواب ورکړي هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان له خوا پر افغانستان د تیرې ورځې برید ته په غبرګون کې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په استانبول کې د مذاکراتو په احترام د پاکستان برید ته ځواب نه دی ورکړی خواجه آصف وایي له طالبانو سره هر ډول هوکړه باید په لیکلې بڼه وي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې اسلام آباد ته شفاهي هوکړه د منلو وړ نه ده او له طالبانو سره باید هر ډول هوکړه په لیکلې بڼه وي نوموړي هیله لري چې په استانبول کې روان مذاکرات یوې هوکړې ته ورسیږي خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ هر څه روښانه شي او د تړون برخه وګرځي نوموړي ویلي چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به قطر او ترکیه د تضمین کوونکو هیوادونو په توګه عمل وکړي آصف زیاته کړې پاکستان د سولې او سوداګرۍ غوښتونکی دی او هر څوک چې تضمین ورکوي باید په لیکلې بڼه وي ترڅو پر همدې بنسټ مخکې لاړ شو همدارنګه آصف زیاته کړې پاکستان افغانستان سره د مذاکراتو لپاره د بل چا د لارښوونې اړتیا نه لري او دا خبرې اړینې دي ځکه د سیمې د امن لپاره سوله اړینه ده افغان حکومت وایي د نشهیي توکو کښت نږدې صفر ته رسیدلی د افغان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسیدلی او حکومت په دې برخه کې 99 سلنه پرمختګ کړی دی هغه د ملګرو ملتونو وروستی راپور ردوي چې پکې د شیشې د تولید د زیاتېدو او د کوکنارو د کرکیل د دوام یادونه شوې ده فطرت وایي د اسلامي امارت خپله سروې د کوکنارو او نورو نشهیي موادو تولید صفر ته نږدې ښیي او ټینګار کوي چې نړیوالو مرستندویه ادارو باید د بزګرانو بدیل معیشت ته پاملرنه زیاته کړي بل ورته د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرایمو د څار ادارې راپور ښیي چې سږ کال که څه هم د کوکنارو کښت 60 سلنه کم شوی خو د مصنوعي نشهیي مواد په ځانګړي ډول میتامفټامین یا شیشې تولید او قاچاق په ښکاره ډول زیات شوی او د تیر کال په پرتله د نیونو شمیر 50 سلنه لوړ شوی دی
ایران په یوه میاشت کې د 11 افغانانو په ګډون 213 کسان اعدام کړي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 اکتوبر میاشت کې په ایران کې د 11 افغانانو په ګډون 213 کسان اعدام شوي دي. د یاد سازمان د موندنو له مخې په دغه هیواد کې په هر 3 ساعتونو کې یو کس اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان په راپور کې ویل شوی چې اعدام شوو کسانو کې 11 افغانان، 6 ښځې، 8 بلوچستان، 8 کردان او 11 تن عربان هم شامل و. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې دا په ایران کې د تیرو 15 کلونو پر مهال د اعدام شوو کسانو لوړ ارقام کېږي. د یاد سازمان له خوا د خپاره شوو معلوماتو له مخې د روان 2015 کال په تیرو 10 میاشتو کې د ایران په زندانونو کې 1201 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې د ایران په زندانونو کې د اعدامونو مخنیوی وکړي او د ایران د حکومت لخوا د انسانیت پر وړاندې د جرمونو د ترسره کولو موضوع د جدي وڅېړل شي. د شمال زلزلې تر 1300 ډیر کورونه نړولي. د روغتیا نړیوال سازمان یعنی WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې د روانې اونۍ 4.3 ریکټر زورورې زلزلې د افغانستان په شمال کې تر 1300 زیات کورونه وران کړي او لږ تر لږه 6 کسان وژلي او 102 نور بیا ټپیان کړي دي. د راپور له مخې تر ټولو سخت زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ دي چې خلکو ته د ډېرې مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. یوازې په سمنګان ولایت کې د ایبک په ولسوالۍ کې 595 کورونه، په فیروزه نخچیر کې 306 او په خلم کې 204 کورونه ویجاړ شوي دي. د روغتیا نړیوال پروګرام ویلي چې د سمنګان د ولایتي روغتون، د بازار سوخته ولسوالۍ روغتون او دغه سازمان په ملاتړ د بلغالي د لومړنۍ روغتیا کلینیک په شمول 21 روغتیايي تاسیسات زیانمن شوي دي. راپور زیاتوي چې د بیړني غبرګون ډلې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو بشري شریکانو په ملاتړ ژر تر ژره اغیزمنو سیمو ته واستول شي چې د ټپیانو د درملنې ترڅنګ بیړني توکي او رواني ملاتړ برابر کړي. ټرمپ اعلان کړی چې قزاقستان به ډیر ژر له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه ابراهیمي تړون ته ورګډ شي. ټرمپ دا خبره د پنځشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. هغه وویل د تړون د لاسلیک لپاره به ډیر ژر رسمي مراسم ترسره شي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي موږ به ډیر ژر د لاسلیک مراسم ولرو او ډیر نور هیوادونه هم غواړي د ځواک د کلب سره یو ځای شي. د قزاقستان حکومت هم ویلي چې د تړون د یو ځای کېدو خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي دي. د هغوی په وینا دا پریکړه د قزاقستان د بهرنۍ تګلارې د دوام برخه ده چې د متقابل درناوي، ثبات او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په بنسټ ولاړه ده. کندهار څخه بهرنۍ هیوادونو ته صادرات ډیر شوي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت خبر ورکړ چې سږکال د کندهار څخه بهرنۍ هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو کچه 15,000 مټریک ټنو ته رسیدلې.